په هلمند کې یو کس په خپل شخصي لګښت لړمانو فارم جوړ کړی، روزنه ورکوي او پلان لري چې له دې لارې خپل تجارت وکړي. د دغه فارم مسؤل پیر محمد وایي د لړم روزلو زده کړې په ایران هیواد کې ترلاسه کړي او غواړي په دې سره خپل کاروبار ته پراختیا ورکړي. نوموړی زیاتوي چې دا مهال د 3 کورنیو څخه نږدې 28,000 لړمان لري چې غواړي خپل کاروبار ته لا هم پراختیا ورکړي. ما په ایران کې درس ووایه، زه مخکې د لړمانو په کار باندې نه پوهېدم، نو مسلکي نه وم. بیا ولاړم هلته مې درسونه وویله، د هغه درسو څخه چې فارغه سوم رالم خپل کار ته مې رشد ورکړي او خپل کار نورم انشاءالله مخ ته وړم. اوس فی الحاله زما لړمان چې دي کم دي، یعنې زه غواړم چې 1 میلیون یې کم او د نړۍ په سطحه زه خپل فارم جوړ کړم. داسې نه چې اوس زه د افغانستان په سطحه یا داسې رشد ورکوم چې د نړۍ په سطحه فارم یې. پیر محمد د دولت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي او وایي که چیرې لاسنیوی وسي په دې سره به وکولی سي خپل په فارم کې د لړمانو شمیر تر 1 کال پورې 1 میلیون ته ورسوي، چې په دې سره به د یوه لوري لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سوي وي او د بل لوري به د لړمانو د قاچاق مخه هم نیول سوي وي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې موږ ته دې برق او مځکه راکړي، موږ ته دې ډېره مځکه برق راکړي چې موږ دغه د لړمانو تعداد ډېر کړو. اوس فی الحال زما د لړمانو تعداد کم دی، زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1 میلیون ته ورسیږي انشاءالله. که زه دغه کار ته پراختیا ورکړم، اوس فی الحال زما سره دلته مسلکي چې زما سره کار کوي 10 نفره کار کوي او غیر مسلکي چې یعنې زما سره دلته اوس فی الحال کار نه کوي، په اطرافو کې ماته راجمع کوي، ماته راټولوي، هغه د حدود 200 نفر دي. نو که زه چیرې دا کار ته پراختیا ورکړم، حتی 1000 نفره به زما سره په کار باندې مصروف وي. بل پلو د هلمند د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین د دغه اقدام ستاینه کوي. دوی ډاډ ورکوي چې تر خپل توانه به همکاري ورسره کوي. دغه راز زیاتوي چې د ټوله هیواد په کچه د لړمانو روزلو دا 3م فارم دی چې په دې سره به د لړمانو د قاچاق مخه هم ونیول سي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د لړمانو د روزلو یو مجهز فارم جوړ شوی دی چې دا د هیواد په کچه 3م فارم دی چې جوړیږي. له خوشبختانه ووایو چې په دې وروستیو کې د دغه فارم په مټ به موږ وتوانیږو چې د هلمند او همداسې د هلمند سره همجوار هغه کوم ولایتونه چې دي د دې لړمان به ټول دلته راټولیږي او په دغه فارم کې به تر روزنې لاندې نیول کیږي او دوی به د دې څخه ګټه اخلي. د دغه لړمانو خوراکات چینجی دی او د هر لړم څخه په 3 میاشتو کې په اوسط ډول 1 څاڅکی زهر تولیدیږي چې نړۍ کې د هر کیلو زهرو بیه نږدې $10 میلیونه ته رسیږي.